سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست موږ نننۍ برنامې ته. موږ نن غواړو تاسو ته د اولیه موادو په هکله معلومات وړاندې کړو. هیله ده تر پایه له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ دا د مزار شریف د منډۍ په څنګ کې ډېره یو لوی مارکیټ ده چې بېلابېل توکي دلته خرڅېږي لکه لوبیا، می، نخود، اوړه، غوړي او هغه څه چې خلکو ته اړتیا ده او اړین دي نو تاسو کولی شئ په دې مارکیټ کې پیدا کړئ. زموږ یوه بیلګه کیدی شي دغه دوکان یې. څرنګه چې تاسو ګورئ بېلابېل توکي لري، بېلابېل شیان لري. نو دغه څنګ کې ډېر یو ښکلی ځوان هم درېدلی ده چې د دغه ځای څښتن ده. نو له دې سره غواړو لږ زر مرکه ولرو. سلام علیکم. وروره جوړ یې؟ په خیر یې تکړه ژوندی اوسې جوړ اوسې. کیدی شي خپل نوم موږ ته وایي چې نوم دې چا ده؟ نوم سراج الدین. ښه څه ښکلی نوم لرې. نو د دغې ځای څښتن یې؟ صاحب یې د دغې ځای؟ نه صاحب ما کرایي هستم اینجا. ښه دلته کارکوونکی یې؟ نو عزیزانو دی دلته کارکوونکی ده، صاحب د دې دوکان نه ده. کیدی شي موږ ته د دغې توکو په هکله معلومات راکړي چې دا دوکان چی لري، څو قلمه لري او څنګه دی پلورلی؟ ما در اینجا ماش، نخود، لوبیا، روغن از ما که هست اونده و پرچون است دیگه. برنج وطنی، برنج هندی، همه چیز داریم، همه شی هست. ښه یعنې غوړي، اوړه، می، لوبیا دا ټول لرئ دلته موجود دي. هر څوک راتلی سي له دې ځای وړی سي. نو کیدی شي موږ ته دغه عزیزان دلته تاسو وګورئ څنګه اعلی غوړي ښکاري. دا تاسو وګورئ نو دا 5 لیتره ده، دا 15 لیتره ده. بله 5 لیتره. او د دې 10 لیتره او 20 لیتره هم لرئ؟ فقط ما اینجا 5 لیتریش داریم، دیگه روغن 10 لیتره داریم. 10 لیتره هم لرئ؟ نو عزیزان د دې 10 لیتره هم لري. د دې قیمت څو ده وروره؟ اینا که روغن 15 دانه است 510 روپیه. چه زانه‌ایش از 1530 روپیه. چیز یک کارتنش که 3 تا داره، کارتنی هست دیگه. ښه دا کارتن کې هم خرڅېږي؟ کارتن هم از ما که اونده و پرچون است دیگه. نو دغه می مو په دې بوجۍ کې اچولي دي، ډېر ښه پیک هم ورته ورکړی ده. نو د دغې په هکله موږ ته معلومات راکړئ. ماش فعلا که هست ماش یک کمی کمچین شده. این ماشا که هست 2300 روپیه است. ښه حاصلات کم شوي دي؟ بله فعلا ماش که هست یک کمی کم شده تا که ماش که دوباره تازه برای فعلا 2300 یک کمی ماش بالا رفته گیره. ښه قیمت پخوا څو ول؟ یعنی قدیم کې څو ول ده؟ این از قدیم هم نیست دیگه، یعنی ماش تازه هست اما تازه. نه دا خو قدیم ده، خو تاسو لږ په پښتو نه پوهېږئ. قدیم د معنا دا ده چې یو څو ورځې مخکې مثلا دا اوس قیمته شوي دي. په پخوا څو ول؟ په گذشته کې څو ول ده؟ نه گذشته به 2100 روپیه، 2000 روپیه بود. ښه 2000 روپیه، اوس دغه 300 روپیه قیمته شوی. قیمت شده دیگه. ښه نو دغه څه شی دی وروره د دغې په هکله موږ ته معلومات راکړه. لوبیاست. لوبیای اول دومش 1850 روپیه، اولش 2150 روپیه. تاسو وریجې هم لرئ دلته چې څرنګه ښکاري؟ نو د دې وریجو په هکله موږ ته معلومات راکړئ. برنج که هست، برنج چیز است، قندوز است، برنج دیگه شاولوانگی هم داریم، برنج سرخ هم داریم. ښه تاسو کولی شئ دغې په هکله موږ ته معلومات راکړئ د نورو وریجو په اړه؟ 280 روپیه است. این برنجی که پلو شود دیگه یعنی گارانتی. ښه دا ارزانه دي له هغه نورو نه؟ ارزانه است. عزیزانو دا وریجې چې تاسو ګورئ دا وریجې د مال مشت هغه نه سي. دا وریجې چې دي ارزانه دي له د نورو وریجو. هغه وریجې څو دي بیا؟ هغه د کوم ځای دي څو دي؟ فقط رنگ کردگیش است، مشکل نداره، رنگ است. ښه دا رنګ شوي دي. عزیزانو ځینې نورې وریجې دي داسې زیړ رنګ لري. نو دا وی رنګ کړي دي، نور کوم تغییرات نه لري. د هغې قیمت جګ نه ده بیا؟ نه قیمتش فقط 350 روپیه است. ښه 350 روپۍ دي. نو عزیزانو په دغه مخ کې سمیع جان هغه خوا کامره ویسه زموږ دې خوا نه راسو. په دې مخ کې دلته نخود هم شته، چای هم شته، اوړه هم شته. څرنګه چې تاسو ګورئ عزیزانو. وروره د دغې په اړه موږ ته معلومات راکړه چې دا څه شی دی او قیمت څو ده؟ عدس چیز است دیگه، تاشکند است. ښه او قیمت څو ده؟ کیلوش 70 روپیه است. ښه کیلو 70 روپۍ. نو منې بیا څو ورځې؟
یو من یو سیره یک سرش میشه 500 روپये دیگه. 500 روپये. منی ارزان دنو لکیلو نه ارزان است کیلویش 70 روپये میه. منی بیا څو ورځې منی 500 روپये قیمت کیږي ارزانه کیږي نه فعلا که ارزان است دیگه این ارزانه ده نو دغه نخود په اړه موږ ته معلومات راکې این نخود هم نخود تاشکندی است دیگه بوجیش است 2100 روپये 24 کیلو داره 24 کیلو یعنی کیلوی 90 روپये ما میفروشیم دیگه کیلوگاکی 90 روپये بله دغه قیمتونه چې تا ماته ویلې د ټول قیمتونه ټول دوکانونو کې یو رقم قیمت ده یا نه بیل دی فرقی نه کلش یک رقم قیمت داره یعنی دا نور دوکانونه هم چې تو وګورې دا قیمت باندې خرڅوي کله همه قیمت است دیگه اینجا ښه فرق خو نه کوي نه فرق نو د دغې وړو په هکله موږ ته معلومات راکړي وروره دلته بېلابېل عزیزانو وړه دي نو بوجې کړي دي نه پوهېږم دا 50 کیلویي به وي د دې نه هم لږ زر معلومات واخلو ارد وطنی هم داریم دیگه ارد قزاقی هم داریم ارد ازبکی هم داریم قزاقی اول از 1350 ښه راځه قزاقي موږ ته وښیه ښه عزیزانو دا وایي قالینچابه قزاقي دي نو د دې قیمت څو ده وروره اینا که از بوجیش 1350 یک بوریش 1350 روپये است دیگه ښه 1350 روپۍ نو څو کیلو لري دا اینا 50 کیلو است دیگه 50 کیلو پوره راځي 50 بله ښه او وطني دي کم یو دي وطنی دیگه همه چیز شلگر است این بوجیش است 1150 روپये اینا که از 7 سیر است 49 کیلو میاد دیگه ښه دا وړه چې دي ترمایده وړه دي اما وطنی خودم گندم خودم سامرای ترمایده اردش گد کده پخته میکنه ښه ترمایده له هغه ژوندو کې چې په کلو کې وړه کې یو د ترمایده و یو بل سره ګډوي بیا دا پخې لکه آشک و لکه پیرکي و دغه شیان بله ښه تاسو کومه ورځ آشک پخ کړی دي ترې نه ما فعلا که آشک و چیزا پخته نکردیم دیگه نه دی کړی نه په کور کې خو پخ کړی دي دغه وړو از ما که از همه چیز از شار است دیگه در خانه که وقت استفاده نمیکنیم آرد و چیزا ببریم ډیر ښه نو دغلته دغه وړو دا وړه کوم وړه دي دا هم قزاقي دي نه یو وطنی است دا وطني دي عزیزان د دې شارټ به تاسو ښیو دا وړه چې دي دا وطني دي نو په دې مابین کې دا قزاقي ښه وړه دي یا وطني چیز کومې وې ښه دي په پخت کې پخت هر دوش یکی است پختش خوب است وطنی هم خوب است دیگه بعضی که میاره مشتری ها راضی است میگه پختش خوب است میگه با که یک کمی از این قزاقی که گدوات شوه نانش بهتر میاد ښه یعنی وطني له قزاقي سره چې ګډ کړي ډوډۍ ښه راځي عزیزانو د قیمتو په هکله هم تاسو پوه سئ وطني 1150 روپۍ بیا دا جیګو ټیټېږي نو دا په معامله باندې جیګو ټیټېږي قیمتونه په معامله جیګو ټیټېږي قیمتش که ارزانه کېږي یا قیمته کېږي یا نه کېږي تخفیف ورکوي خو خلکو ته تخفیف بله تخفیف میدیم بالکل نو عزیزانو دې نه ډېره مننه کوو تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته معلومات راکړئ عزیزانو تاسو دې څانګې شاټونه وګورئ او د دغه دوکانو حصې هم تاسو وګورئ بیا به هم تاسو ته د بل دوکان مرکې هم ښیو چې تاسو پوه سئ آیا دا قیمتونه یو رقم قیمتونه دي یا قیمتونه بېلابېل هم شته قدرمنو لیدونکو په دغه مارکیټ کې دغلته
سپینه لوبیا اچولې ده نو تاسو چې ګورئ ډېره لوبیا ده عزیزانو دا یې نوې لکسې راوړې ده او دلته زمونږ یو زحمتکشه هڅوونکی هیوادوال دلته ناست ده نو دې سره به یو مرکه وکړو چې دې له حالات نه تاسو خبر سئ سلام علیکم وحید صاحب جوړ یې په خیر یې سلام علیکم جوړ هستې بخیر ژوندی اوسئ جوړ اوسئ ژوندی اوسئ جوړ اوسئ داسې غلبیل کې ډېر په زحمت باندې کار دې سخته ده که اسانه سخته بسیار سخته ډېر سخته ده بسیار سخته خو تا ولې دا نوم ووایه چې نوم دې چی ده د افغاني نگو فارسی بکنه خیر تاسو کولی د ما څه گزارشات په پښتو دي نه د هغې لپاره نوم دې چی ده اسم دې چی ده اسم قطب الدین ښه څه ښایسته نوم لرې والا چپان ښه د علي چپان دی نو دغه غلبیل څومره وخت کې چې دا غلبیل کار کوي دغه بسیار مشکل دی دا 20 سال شده 10 کاله کېږي والا نوش جان دی خو بیخي تخصص یې دا کار ګرځېدلی گم کو دنمی دوکاندارا ما 20 سال کار میکنم نمیجا یعنی 10 کال تو څو کلن یې حاجی صاحب سن 45 باید خو تا 25 کلنی نه دا کار شروع کړی ده عزیزانو دې 25 کال نه کار شروع کړ اوس 45 کلن یې 10 کال ډېر کال وخت د خدای نو دا کار سره کم کوي زحمت میکنیم دیگه جان میکنیم زحمت میکنیم برادر جان جای در خانه میوریم نانوار خانه هستیم په کورنۍ کې څو نفره یې په کور کې څو نفره یې 12 نفر 12 نفره غټ زوی لرې دا اولاد غټ زوی دې څو کلن ده یو زوی لرې نور نورانی دي نو غټ زوی څو کلن ده هم خودی میکنیم نه غټ زوی دی څو کلن ده غټ زوی دی بچی کلانه بچی کلان 24 هغه څه کار کوي من هم رقم غالب ښه هغه هم داسې غلبیل کوي نو دغه لږ زره موږ د موږ لیدونکو ته وښیه چې دغه غلبیل څنګه کوي څنګه یا چې پکې دا طریقې راته وښیه ته ونیسه دا مایک ته ونیسه ته به اوس خبریال یې عزیزانو بیا دلی ما بگی خبر دیگه غلبیل بگی دلی ما خبر دیگه عزیزان نن زه غواړم غلبیل وکړم نو دا دا غلبیل په دې کې اچولې دي چای دې اچولې په دې کې دې چای اچولې دي لوبیا دې اچولې ده لوبیا سفید سپینه لوبیا ده ښه دا ماګ له خپلې سره د مام نږدې ونیسه خپل ځان ته نږدې سي ونیسه ورته داسې خبریال یې ښه خبریالۍ سره کم ده دا دې په لاس کې ونیسه زه چې خبرې کوم دلته یې ونیسه بېرته چې ته خبرې کوې ځان ته دې ونیسه صحیح ده چه بگم من نمی‌ته گپا میدونم که ما نه ته خبرې اوس مه کوه زه دا کار کوم صحیح ده نو ځان دا غلبیل ده زه غواړم اوس غلبیل وکړم دا څه رقم تاویږي دا څه رقم تاویږي داسې تاوي ځان دا داسې تاوي بیا څه رقم کوي بیا داسې نه کوي د رقم د رقمي نه کوي داسې تاوي و دا څه وخت پاکېږي دا څه شی دی دا نور میگیریم نور جام میگیریم دا پخلې ټولۍ عزیزانو نور جام میگیریم دای دکاندارا صفا میکنیم خب برای دکاندارا کایما څو درکوي بیا بوجی داربا یوه بوجي په لاس یو بوجی داربا یو بوجی نه بوجی داربا څو کیلویي ده 24 کیلو 4 کیلو 24 کیلو داربا بسیار زحمت میکنه دای دکاندارا فهمیدی خوب فکرت باشه ولی ما رو دکاندارا تحصیل نمیگیره صحیح نو نمیته برادر رقم نکو فهمیدی کاری ما رو بیایه چکو تو دولت از نمو کمک کو برادر بالکل ببینید و غریبه عزیزانو که دغه حاجي صاحب سره مو کوم مرسته درلودله د حاجي صاحب سره مو کوم مرسته درلودله ان شاء الله د موږ له مرجع نه د حاجي صاحب ته مرسته رسیږي نو حاجي صاحب د په ډېر بد وضعیت خو نه د اقتصادي وضعیت یې ډېر خرابه ده نو ان شاء الله په دې باندې کار کوي نو بچا خورد خیلی بالکل فقط نوشته دا چې دې خوره دا دې خوره چې پاکس بلته اچه پاک میکنه بوجی نه اچه زحمت میکنه چقدر بوجی میکنه چقدر زحمت میکنه خالته میکنه فهمیدی میکنه واسه وزلوه چه رقم وای خیلی که شما برادر سایته عزیزانو دا چې ګورئ رقم دوام میکنه ولا ډېر ښه نو بیا دغه بوجۍ نه اخلې ښه دی بوجۍ نه اخلې من رقم پاک میکنم سعی کو دغه ډېر ښه برادر جان چې بازم باره برادر سعی غریبه دا پاک شو اینه ول دا پاک شده ښه اوس هلته واچوه ده ښه دا خلاص نو بیا د اخلئ نور جب خود که فکر کو که باز که ما را باز صدای ما را به غریبا را دولت بشنوه بفهمم
کمک کنه همکاری کنه بالکل بالکل عزیزانو څرنګه چې تاسو دا حصه ولې ان شاء الله چې کیږي بالکل بالکل عزیزانو دا څنګه چې تاسو ولیدله دلته دا صاحب ډېر زحمت ښه نو دغه دوی په دې ځای کې په بوجۍ 10 افغانۍ په بوجۍ کار کوي نو ډېر بیخي بد وضعیت ده نو عزیزانو په دې څانګه کې دلته هم تاسو څرنګه چې ګورئ نو ډېر دلته هم دغسې د میو نور هغه دي نور جای ورته ورکړی ده نو د لوبیا نور سپینه لوبیا نور پاکوي نو دا یو نفر نه ده دا څو نفره دي خو دا 50 کاله کې دلته کار کوي عزیزانو تاسو دې ځای شاټونه وګورئ انشاءالله د هغه بل دوکان نرخ بل دوکان نه پوښتنه وکړو او تاسو ته به د دې په هکله معلومات درکړو قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ دا مارکیټ ډېر غټ ده نو هره څانګه کې تاسو بېلابېل دوکاکین لیدی شئ چې په عمده او پرچون ډول تاسو ته اولیه مواد خرڅوي نو دا توکې په بېلابېل قیمتونو دلته خرڅېږي غواړو اوس په دغه حصه کې دغه دوکان ته ځو نو ډېرې غواړي له موږ سره مرکه ولري او د قیمتو په هکله موږ ته معلومات راکړي دا قیمتونه به مچ کړو له بل دوکان سره چې څومره تفاوت لري په دې دوکان کې هم دغسې اوړه سته لوبیا سته مکروني سته دال نخود دي او دغسې نور توکي چې دلته خرڅېږي سلام علیکم قدرمنه وروره جوړې ژوندی اوسې جوړ اوسې داسې تازه ښکارې لکه چې ډېر خوشحاله یې الحمدلله زنده باشی سلام ژوندی اوسې نو کیدای شي خپل نوم زموږ لیدونکو ته وایي چې نوم دې چی ده نام من نور احمد است او د کوم ځای اوسېدونکی یې فعلا ساکن نواباد هستیم ښه اصل جای در سرپل است ښه د سرپل نه ښایسته جای د سرپل نو انشاءالله موږ تلویزیونو کې لیدل دي خو موږ بیا ځو دا دوکان دې تا خپل ده بله از خودم څښتنې خپله نو موږ نن برنامه په دې لرو چې نن ورځ د مارکیټ په قیمتو په هکله او د توکو په هکله پوه سو نو موږ ته کیدای شي د دغه موادو په هکله معلومات راکړي دغه جانه شروع کړي زموږ لیدونکو ته چې دا شی لري او قیمتونه یې څو دي لوبیا است یکی از لوبیا است ښه کیلوی دا 100 لوبیا ده. درهم ښه عزیزانو دا لوبیا ده سره لوبیا ده نو دلته پرې ما پښه وښیه ده عزیزانو ډېره بښنه غواړم دا سره لوبیا ده نو د دې قیمت وایي 100 افغانۍ ده کیلو یې 100 افغانۍ ده ښه دا مکروني کیلوی 50 روپیه است ښه دا مکروني دي کوم ځای مکروني دي این مکرونی خارجی است قزاقی است ښه دا قزاقي دي نو عزیزانو دا چې تاسو ګورئ مکرونی دا مکروني قزاقستاني مکروني دي نو کیلوی 50 روپۍ خرڅوي دا دال نخود ده بله عزیزانو دا دال نخود ده چې دلته په دې هغه کې اچول دي دا په کیلویي خرڅوي یا بوجۍ هم کیلو هم خرڅوي است بوجی هم است سیر هم است ښه کیلوی څو ده کیلوش 50 روپیه است او بوجۍ څو ده بوجیش 900 روپیه است څو منه وړي دا بوجۍ یک بوجیش 24 کیلو است ښه 40 کیلو ده بله نو دا هم قزاقي بله قزاقی است عزیزانو دا هم چې تاسو ګورئ دا مکروني قزاقي د دې کیلو څو ده یم اردوش یکی است دا هم 50 روپۍ دي نو دا چی شی دی ورور این عدس است دا عدس کلاندانه است ښه عزیزانو دا
دا غردانی عدسونه دي تاسو څنګه چې ګورئ نو د دې کیلو څو ده؟ یک کیلوش 90 روپیه است. ښه د دې کیلو 90 روپۍ ده. نو دلته داسې نخود هم خرڅوي دي. نخود کیلو څو ده؟ اینم کیلوی 100 روپیه است. مشتری ها که زیاد تقاضا کنه باز 90 روپیه هم میتونه. یعنی ارزانه کیږي تخفیف لري. تخفیف هم داره. دغه چای ده دا سویا ده؟ بله سویا است. عزیزانو دا سویا ده. سویا چای ده؟ سویا هغه نبات چې تاسو دغه د دې قیماق هم خورئ. د خامې قیماقونه چې وایي دا ګرد له سویا نه جوړېږي. شیره د سویا له شیرې نه جوړېږي نه دا قیماقونه. او دا بیا چې پلتوری پاتې سول بیا پلتوری په دیګ کې کاروي. د غوښې مزه کوي نه؟ بله. د دې کیلو څو ده؟ اینم کیلوی 50 روپیه. د دا کیلو هم 50 روپۍ ده. نو دلته تاسو دغسې مالګه خرڅوئ وروره. د دې مالګې په هکله موږ ته ووایئ لږ ذره. این نمک هم دانش 50 روپیه است. 45 روپیه هم میتیم. 40 روپیه هم است. ښه دا نمک خارجی است. ښه د کوم هېواد د افغانستان دی یا دلته خو لیکلي چې افغانستان ته راځي؟ بله از داخل خود افغانستان است. د افغانستان نه دی. نو دا 40 روپۍ ورکوئ تاسو. عزیزانو دا 40 هم ورکوي، 45 هم، 50 ورکوي په اساس د قیمت و شرایط. تاسو دلته وریجې لرئ وروره؟ بله برنج هم داریم. برنج بغلانی داریم. بهترین برنج است. برنجای بغلانی است. ښه دا بغلانی وریجې دي. بله. عزیزان دا چې تاسو ګورئ دا بغلانی وریجې دي. از برنج امام صاحب خواجه باودین هم که برنجا بالاست. ښه دې قیمت به څو ده؟ در خوردنش بالاست. بازی یکی از غلبرکدگیش است. از سری 400 هم سودا میکنیم، 380 هم میتیم برای مشتری. این برنجا بالاست از خواجه باودین. یعنی هغه غلبل سوی پاک سوی دی. بله این غلبر نکدگیش که است با 3.5 سادو که است مایده دانه داره. باز داخلش مایده کدگی زیاد داره. ښه هغه میدان لري. نو هغه به شولې است کاری زیاتره. نه او د هغه وریجې لپاره. ښه عزیزانو دا وریجې ډېر ښه وریجې دي وایي بغلاني وریجې دي. او دا د قندوزی امام صاحب نه ډېر ښه دي. دا امام صاحب از امام صاحب است. باز از اینکه بسیار یکی از بهترین باز برنج است. امام صاحب دغه زیړې برنج سره کوم وریجې دي؟ او هم هستن. دا رنګ کړي دي. او رنگش است. ښه دا د کوم ځای دي؟ دا د از امام صاحب است. دا امام صاحب دي. عزیزانو دا زیړې وریجې چې تاسو ګورئ دا د امام صاحب وریجې دي. نو دا بېلابېل وریجې دلته خرڅېږي. څو رقمه دي. نو دغه د 300 هم است، 2.5 هم است، 280 هم است. برنج تا برنج است دیگه. چیز خوب که است بالاتر است. ښه د بوجي بیا څو ده؟ این بوجیش که است 3800 هم است، 3600 هم است. ښه نو دا وریجې چې ډېرې زړې سي قیمت جګ ځي یا تازه قیمت جګ وي؟ برنج کونه قیمتش بالا است. ښه بله برنج نو که است سبب باید شي؟ پخت خوب نداره. برنج نو که است پخت خوب نداره. سخت دانه سخت استاده. برنج کونه که باشه باز بهترین پخت داره باز. ښه تمام برنج است. ښه او دا د چای په هکله موږ ته معلومات راکړه وروره. دا چای د کوم ځای ده؟ بله چای هم بهترین چای است. د کوم ځای چای ده؟ هندي ده، پاکستانی ده، چه رقم چای ده؟ این چای شین چای خو دلته لیکلي دي. شین چای است. هم چای خارجی است به نظر. این چای بهترین چای است. 300 روپیه است کیلو. ښه 300 روپۍ قیمت ده. نو دغه بوجیګانو کې چای لرئ؟ ښه دا ټولې هغه دي. دلته تاسو نورې وریجې هم لرئ. دا وریجې د کوم ځای دي؟ برنجای پاکستانی است. دا پاکستانی وریجې دي. بیا بوجي څو ده؟ این مختلف چیا داره. باز برنجای کونیش که است باز قیمت از 2100 2200 هم است. حال خب برنج بالا رفته دیگه. باز نسبت در اول حال بالاتر است قیمتش. ښه اوس قیمت سوی دی. نو قیمت شده بله اول سوی مشکلات به خاطر همین جنگ ایران و اسرائیل که است در اقتصاد افغانستان ضربه وارد کرد. از همون خاطر که قیمت است. ښه دا قیمت په اساس شرایط دا قیمت سوی دی. قیمت شده از همون طرف قیمت میاد دیگه. ښه او دغه هغه بسلیته 100 لیتره غوړي دي. بله دا د کوم ځای غوړي دي؟ له کوم ځای راځي ده؟ این از افغانستان است. ښه دا د افغانستان غوړي دي. بله د چی شي غوړي دي؟ دا این حیات است. روغن حیات. دا د پنبې غوړي دي؟ نه روغن حیات است. روغن ساده است. نه دا د پنبې غوړي دي، د زغر غوړي دي. دا د چی غوړي دي؟ ښه هغه پنبه‌دانه هغه دي. دا که وایي چې موږ ته دا پنبه‌دانه راکته کې عزیزانو دا پنبه‌دانه راکته کې دا هم وګورئ تاسو. این پنبه‌دانه قزاقی دو پخته است. قزاقی دو پخته عزیزانو دا دو پخته ورته وایي قزاقی پنبه‌دانې دي. نو د دې قیمت څو ده؟ این 520 روپیه است. 510 روپۍ 510 روپۍ. نو د افتاپرست هغه هم لري ګل؟ بله اون ښه هغه څو دي بیا؟ اونا هم قیمتش 510 این اصلا 480 450 و 520 است. ښه هغه
500 روپۍ. ښه او د دې 20 لیتر دي څو ویلې؟ یه 20 لیترش چند آمد امروز؟ 2100 است. 2150 روپۍ. نو دغه هغه هم تاسو دی دا وړه؟ بله د دغه پاکله موږ ته معلومات راکړئ دا وړه پاکله نږدې به لاړ شو. ښه عزیزانو موږ به نږدې ورته لاړ شو د دغې وړو په هکله به موږ ته معلومات راکړي وروره. دا وړو په اړه موږ ته معلومات راکړي څه رقم وړه لرئ؟ آرد قزاقی هست، آرد وطنی هم هست، چند قسم آرد هست اینجا. آرد قالین چاپ هست، بچه چاپ هست و لامبریک هست. دا کامرین د مخ څنګه اړولی ده؟ نه مشکل تاثیر لاندې خو نه تللی؟ نه هیچ گپ نیست. مقصد تاثیر لاندې لاړ نه شي. دا د کوم ځای وړې دي؟ این آرد قزاقی هست. ښه نو د دې فرق په قالین چاپ او په بچه چاپ کې څه شی دی؟ قالین چاپ که هست 450 روپیه است. این که از بهترین آرد است. آرد قزاقی اولترین او 320 است، نمی‌کنم 280 است. 320 روپیه است. 1360 روپیه. بله 1200 هم هست و 1200 یعنی جوړ آمد لري نو څوک بله جوړ آمد داره. عزیزان دا جوړه لري هر کله چې تاسو شی اخلي نو حتما ورسره یو هغه کوئ جوړ آمد لري. مشتری باز از پیش میره دیگه. و یا 1200 خرڅو یا 1280 مګم دغه اوسط 1280 او 1260 ده. ښه ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته په دې څانګه کې معلومات راکړه. نو عزیزان د نورې توکي هم لري خو په دغه څانګه کې هم موږ یو بل دوکان هم لرو. راځئ لاړ شو د هغې دوی سره هم یو مرکه ولرو. د دوی خو موږ ته ډېر ښه معلومات راکړي دې په څانګه کې. نو هلته به لاړ شو یو بله مرکه هم له دې سره ولرو چې دوی موږ ته د دې په هکله مرکه راکړي او د دې قیمتونه هم وګورو چې د دې قیمته څومره فرق لري له دې نورو نه. او د دې هم بېلابېل شیان لري، بېلابېل توکي لري، بېلابېل او دوکان هم غټ ده. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ، ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. داسې یخ ځای کې م ناست یې وله زه چې دا راننوتم بیخي واره یې راکړله. حاجي صاحب کېدای شي دا کامرې ته لږ ذره جګ سئ، دا کامره کې تاسو معلوم سئ نو خلک دې وویني، نړۍ دې وویني. نوم دې څه دی حاجي صاحب؟ نوم حاجي جهانګیر. حاجي جهانګیر، ډېر ښکلی نوم. والا جهانګیر غوندې م ښکارې. نو د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زموږ دلته دی کورونه. ښه دلته دي کورونه. دا دوکان کې څومره وخت کېږي چې د څښتن دی دې دوکان یې؟ موږ خو ډېر وخت شول، تقریبا 15 کاله شول. 15 کاله کې؟ ښه نو شاید د مزار زیاتره خلک دې مو پېژني. او شامخ هم پېژني ولې نه پېژني. ښه مشتریان لرې خو؟ او شام مشتریان لري. حاجي صاحب موږ ته د دغې دوکان موږ داسې یو برنامه لرو چې غواړو خپل لیدونکو ته هغه څوک چې په کانادا، امریکا او فرانسه او اروپا کې ژوند کوي نو دې ته دا قیمتونه د افغانستان ورکړو چې دوی د پوسې په افغانستان کې دا توکي څومره قیمت لري. ځکه په هېواد کې مثلا یو بوتل اوبه دلته په 10 افغانۍ دي، هلته په $2 $3 دي. فکر دې ده؟ نو موږ غواړو دغه ورته وښیي چې څومره ارزانتیا په افغانستان کې ده او څومره قیمتي هلته. ارزانی خودی به افغانستان کاروبار که نسته. کاروبار نسته، بالکل. غریبی که نسته. او ارزانی خودی پیسې نشته. ده پیسې نسته. نو حاجي صاحب د دغې توکو په هکله موږ ته معلومات راکړي. اول به د دغه وریجو نه شروع کړو. دا کامرې مخې ته به دلته راسې نو د دغه وریجو په هکله موږ ته ووایه دا وریجې کوم موډل دی، دا کوم موډل دی، هغه کوم موډل دی. دا خو ارزان بیه وریجې دي. دا شوله‌ای دپاره دي. ښه د شوله‌ای لپاره. دا بیا دنه ښه وریجې دي، اوله وریجې دي، وطني دي. ښه دا د کوم ځای دی؟ دا کندوز وریجې دي. کندوز کې دا ټول کندوز وریجې دي. نو قیمتونه دي څو دي؟ دا قیمتونه دا 360 300 مخ خرڅوم. ښه دا 300 شپېته خرڅوم. هغه بل هم 360 او داسې نرخونه دي. وطني وریجې دي. دا ټول وطني دي. نو دا کوم ځای وریجې دي؟ پاکستاني دا ټول پاکستان کې راځي. دا ټول پاکستان نه دي. د قیمتونه به څو دي؟ قیمتونه رقم است. دا 2300 مستا 2500 مستا 350 وریجې داسې نرخونه دي. وطني تفاوت په بوجي کې لاغې سره څو ده؟ ډېر فرق دی. ډېر فرق لري. دا خو یو من 300 360 350 داسې نرخونه دي. هغه تقریبا 200 روپۍ راځي من کابل کې. او یعنی قیمت راځي هغه. قیمت راځي. بالکل. نو دغه حصہ کې دغه الته توکي ملري حاجي صاحب دغه توکو پاکل. دا خو د مکرونی ویا ایران کې راځي، ایرانی مال دي. ښه ایرانی مال ده. دا دی کې په کارتن راځي 1050 روپۍ دي. ښه کارتن 1050 روپۍ ایرانی مال ده. نو دا او دغه ربونه ده دام دی دا د هرات کې جوړیږي په وطن کې. دا ایرانی دی. دا خمر مایه و دی. دا ایرانی دی. ایران کې راځي. دا قیمت څه ده؟ دا مونږه خرڅوم د 90 روپۍ. 90 روپۍ. دا روپیا څو خرڅوي؟ 100 روپۍ خرڅوم. دا یو هغه 100 روپۍ خرڅوي. نو څنګه بیا دا وړکی قوتیان د قیمت ورکړي؟
او ایران کې راځي دا وطني دی او ایرانی دی ښه څنګه وطني په دې کې تاسو کارول دي په دې کې شاید وطني ښه دی ایراني خو بنوم کې ایرانی خرڅيږي خو وطني هم شرب جوړیږي شرب جوړي خم هغه لري مزه ختم لري ختم لري آی صاحب په دغه څنګه کې غوړي خرڅه نو موږ ته د غوړي په اړه معلومات راکړه دا غوړي کې به ازبکستان کې راځي 15 لتر غوړي کې مو 1500 خرڅوم ښه د ازبکستان کې راځي او دا د چی غوړي د افتابرس غوړي دي افتابرس غوړي دی افتابرس نور رقم غوړي نور هم ستا بدی کې د پندونه راځي پولیسو دا ازبکستاني دي پندونه ازبکستاني دي 1510 مو خرڅوم 1510 روپۍ ایزانو د ازبکستاني غوړي دي څنګه تاسو ګورئ په کې ورکړای دا څنګه د خوراک کې تاسو د شد شغور دی د خوراک بهترین او اول غوړ دی ښه نو تنه د پنځلتري لري یا نه لاسلیتر شو نه لاسم استاشل لتر مثال لاسلیتر مثال رقم غوړ ښه دي سکه لاسلیتر دی خو دی عزیزانو اوس پای سه بیرون لاړ سم لاسلیتر کوم ته معرفي کې عزیزانو اوس بیرون راوځو دالت لاسلیتر موږ ته معرفي کې چې د لاسلیتر کوم ځای راځي کې راځي د لاسلیتر مالزیایی دی ښه مالزیایی دی دا لاسلیتر راځي صدیق پینوشته صدیق مستو آیات مستو رقم است بدی که دا افغانی تاجران راوړي یا نه افغانی تاجران راوړي که هغه دلته فرمایش ورکړي چې په دا بشکو کې موږ ته لاسلیتر جوړ کړي نه الته راځي خو ما خو فرمایش ورکړي افغانان تاجران که د دې قیمت به څو ده د 900 پیش پتر په لاسلیتر مونږ خرڅوم او 50 یا 55 کې مونږ راځي او یا مونږ خرڅوم څومره تفاوت دی وطني غوړو سره لري وطني کې د دې فرق نه څه دومره فرق نه لري وطني هم کیلو یو 30 یا 15 خرڅيږي دا هم د یو 30 روپیا یو 70 روپیا راځي ښه دومره تفاوت نه لري 15 روپیا شپږ روپیا فرق او دلته نخود لري ای صاحب ډیر کنه خود نخود د خو تاشکندی کې راځي یعنی کې وطني هم ستابیا وطني مستا وطني څومره قیمت لري تاشکندی وطني تاشکندی کې راځي به تقریبا 9.5 روپیا من راځي کابل من او وطني 1500 روپیا من راځي کابل من کې راځي کابل من کې راځي نو دا بوجیک څو من راځي 3 کیلو راځي به بوجیک ښه 3 کیلو دا ټول 3 کیلو دي 3 کیلو راځي ښه او دلته دالته وړم لري ای صاحب دغه وړه پاکله موږ ته معلومات راکې وړه د ازبکستاني مخرسمه 1200 روپۍ دي 1200 روپۍ د ازبکستاني دي او کازاکی راځي 1480 1400 نرخ دي قالنچاب دي ښه قالنچاب دي یعنی دومره تفاوت لري دا ازبکی دي کازاکی دي دا په څلور میاشتو مخکې ډېر ارزان نه ول نه دا وخت هم دومره نه و 1400 داسې و 50 روپۍ تفاوت دی 50 خو به ډالر کې دی 10 روپۍ پورته کړه او ډالر چې څو دا وخت ډالر آتش پېته و اوس بیا سوای دا او داسې نرخونه و ډالر کې برابر خرڅي بالکل نو د دې په پخت کې کم یو خیا دی په ډوډۍ کې او په آشک کې آشک بولونه قزاقي اخر زیاتره خلک په دا مغه نه دا اول دی خو دا دوم دی ازبکستاني دی دا قزاقي دی قزاقي به اول راځي اول نو وطني سره څه تفاوت لري وطني دی زیر فرق دی وطني اول 300 روپۍ خرڅي یو 200 روپۍ یعنی 200 روپۍ تفاوت لري 200 فرق راځي 200 روپۍ 200 فرق جوړامت خو لري حاجی صاحب او دغه نرخونه د مونږ ونده خرڅوم دغه خلک ډیر جنجال نه کوي نه نه ولې نه دې ځنه دغه نرخونه دی وړه بدل نرخونه عمومي دي بالکل نو ایسه دغلته نور خاصه توکي لري ډیر پاک صفا دي نو د دې پاک لمته وای چې دا غولنګ هغه دی غولنګ دی شته وای غولنګ وای سوای او غولنګ د ځان دا وګورئ تاسو ډیر ښه پاک غولنګ دی تاسو څنګه چې ګورئ نو د دې قیمت څو دی صاحب کیلو به 70 روپۍ مخرسوم دلته کیلو په 70 روپۍ نو دا د کم ځای غولنګ دی دا خو دلته خو مخو غزنی کې راځي زیاتره غزنی دي ښه د غزنی دي نو غزنی کې دا غولنګ وچیږي او جوړیږي عمل ته راځي دا نخود پاکله دی وای دا نور توګه پاکله دی وای وطني دی وطن کې دلته خلک دایمه دي نه وطني دي ښه دا وطني کیلو څو ده بیا 80 روپۍ کیلو دي او یا 80 د کیلو په 80 روپۍ ډیر ښه نو دا سپین لوبیا څو ده 90 روپۍ کیلو دلته خرڅيږي کیلو 90 روپۍ بوجي څو غورځي بیا بوجي 2000 روپۍ راځي 10 کیلو راځي ښه 10 کیلو راځي نو دغه کشمش عزیزانو دا کشمش چې دی دا د وریجو تام ده تام دی دا سنچارا کې راځي دا کشمش سنچارا کې دي سنچارا کې دي نو د کیلو څو ده 80 روپۍ کیلو 80 روپۍ دا عزیزانو موږ د شارټون تاسو خو چې تاسو لمنګ لاس نه دي نو ایسه دا ایسه کې راځ دلته دوه رقم لوبیا لري نو دا سره لوبیا ده دوه رقمه ده نو دغه پاک لمنګ ته وای یو خالدار لوبیا د چوکۍ باندې خواته کو دلته خالدار لوبیا ده دا کازاکی راځي ښه دا قزاقستاني دي ښه دا به وطني دي دا وطن به وطن دي هغه بل وطن مال دي دا بل وطني دي درې رقم لوبیا وطني دي به تاشکندي دي ښه دا وطني دي ایزانو دا تاسو ګورئ دا لوبیا چې ده تاشکندی لوبیا دي دا لوبیا تاشکندی دي
او دغه لوبیا ما نه وې لیدلې ده ما دا به دغه وطن لوبیا کې نه وې لیدلې دا یې پوست یې ورته ایسه کړی ده یا نه داسې ده داسې راځي ایزانو دا د وطن لوبیا ده تخار بدخشان لوبیا دی د دې قیمت څو ده د 100 روپۍ کیلو درته خرڅېږي هغه بیا څو ده هغه هم 100 راځي تفاوت دومره نه لري نه یو شی دی نو کیفیت کې کمې پورته دي کیفیت وطني کې شه دی وطني پورته دي نو دا څنګه دا لږ در میده دانه دي وطني دي وړکې دانه نه دي دا داسې راځي خامخا وطني کې داسې راځي ښه وطني دغسې دي نو د وطن دا زیاتره شیان لږ زره وړکي سوي دي خامخا وطن خو خلق ضعیفه دی خو خلک چې ضعیفه دي مال یې ضعیفه راځي ضعیف راځي د قیمت څو ده 100 روپۍ راځي دا 100 روپۍ راځي لوبیا کې 100 روپۍ دا څنګه دا سویابین دا سویابین ایران کې راځي ایرانی دي ښه دا قیمت څو ده 80 روپۍ کیلو مو خرڅوم دلته ښه 80 روپۍ نو دا څه دی صاحب دا مالګه دي ښه دا مالګه ده دا مالګه دي دا څه رقم مالګه ده دا څه رقم مالګه ده پاکټي راځي خو ما خو دلته جوړیږي دواړه یو رقم مالګه دي خو ما یو رقم دی هغه مالګه ده نه هغه وړه دي او دا وړه دي دا سپین دواړه سپین ښکاري سپین راځي. نفر غولوي په هغه شی دی حاجي صاحب دغه دا مختره سبا دا خو غنم دی غنم خلک دلته کې به دلته جوړي ښه دا غنم دي فایزانو دا د دلدې لپاره غنم دي نو شاید دلته مو خوړلي پکې پاچم چې نو بیا بل کیف کوي او دا ډېر ښه وړم لري دا چې ګورئ ایزانو دا چې تاسو ګورئ دا داسې ښه وړه لري نو د دې دلته بیا ښه راځي ښه دلته دی او د دې شرخ غوښه سره پخې در ښه مزهدار خوند ډېر ښه مزهدار خوندور راځي تر اوسه دلته خپله پخه کړې ده هر وخت په کور کې پخوم په کور کې کور پخې یا خپله پخه کور پخې زه سمې تر اوسه نه دې هغه نه ده کړې اشپزي هېڅ هیڅ نه کړی د شوق لري چې اشپزي وکړې سفر مفر چیزې انډیوالان سره چیزې انډیوالان ته ځم خامخا به دې زه پخوم چه ښه پخوی سه غوښ مو خو وړم غوښ مو پخوم بچا کار کې خو دا شیب ښه پخوی یا کباب خو هر شی خو برابر سي بیا کباب هم جوړي دا ډېر ښه نو عزیزانو دا وه د دې ځای د قیمتونو توکې چې حاجي صاحب موږ ته دې په هکله معلومات راکړه نو تاسو د ټول مارکیټ کې چې وګرځئ قیمتونه بېلابېل دي نو دا په اساس د شرایطو باندې فرق کوي هیله ده له دې مو خوند اخیستی وي تاسو د دې ځای شاټونه وګورئ بیا موږ تاسو سره خبرې لرو بسم الله الرحمن الرحیم برنده های عزیز خرغلاست زه محمد فهیم او د دې برند مالک که تاسو غواړئ ښه او خوندور ورځې واخلئ نو په منډۍ کې راشئ او په ښه ارزان قیمت کې موږ نه واخلئ او خوند وکړئ ډېره مننه قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې د دې لوی مارکیټ چې د منډۍ مارکیټ په نامه هم یادیږي او د دې د منډۍ مارکیټ د توکو په هکله غوره معلومات واورېدل هیله ده له دې مو خوند اخیستی وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګ هم وټکوئ ستاسو نوي کې وړاندیزونه زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره